د زابل ولایت په شاجوی او اټغر ولسوالیو کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د UNDP موسسې په مالي ملاتړ 2 استنادي دیوالونه جوړ او رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یادې پروژې چې ټولیز لګښت یې څه کم 4 میلیونه افغانۍ ښودل شوی د 6 کاري میاشتو په موده کې بشپړې شوي دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي حکمت الله رهبر وایي چې په شاجوی ولسوالۍ کې د هلال چینو استنادي دیوال 10 متره اوږدوالی، 15 متره لوړوالی، د لاندې طبقې پلنوالی یې 2 متره او 80 سانتي او د لوړې طبقې پلنوالی یې 80 سانتي متره دی. نوموړی وایي د اټغر ولسوالۍ د عمرخیلو په کلي کې جوړ شوی بل دیوال بیا 100 متره اوږدوالی، 1 متر او 50 سانتي متره لوړوالی، د لاندې طبقې سور یې 1 متر او د لوړې طبقې سور یې 80 سانتي متره دی. دغه پروژه هم د 6 میاشتو په موده کې بشپړه شوې چې د چارواکو په وینا لسګونو خلکو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې وه. د یادو سیمو اوسیدونکي د استنادي دیوالونو له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا دیوالونه د سیلابونو په کنټرول کې مهم رول لري.